دا د چک او سید آباد ولسوالیو 151 هغه کورنۍ دي چې د وروستیو سیلابونو له امله ورته ګڼ مالي زیانونه رسېدلي دي. د مونږ کورونه او کلی سیلابو وړي دي او سیلابو ډېر خراب کړی وو. زموږ ځمکې ډېرې خرابې دي او کورونه هم خرابه دي او کاروبار نور هم نشته چې آینده کې موږ سره څه کومک زیات وشي ښه دی. دوی مرستو ته خوښ دي خو وایي که حکومت ورته د کار زمینه برابره کړي او دغه راز ورته ذخیروي بندونه جوړ شي د نورو سیلابونو مخه به ونیول شي. داسې د سیلابو مخه ونیسي، داسې هغه وشي بندونه ورته واچوي، د سیلاب مخه ونیسي او د مځکو ته که شاید ولېږي څه وسایل چې پاک شي، امکان د پاکېدو نشته دی. د دغه ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي په راتلونکي کې پلان لري چې تر 4,000 پورې نورو سیلاب ځپلو کورنیو ته هم مرستې ورسوي. شاوخوا 150 کورنۍ چې د سید آباد او چک ولسوالۍ نه راغوښتل سوي هرې کورنۍ ته 14,000 افغانۍ نقدي مرسته ورکول کیږي او راتلونکي کې موږ پلان لرو په نږدې وختو کې چې شاوخوا 4,000 کورنۍ ته چې 3,000 یې سروې سوي دي ممکن زرې نور هم ثبت سي 4,000 کورنۍ ته خوراکي مواد ورکړو. د ویلو ده چې تر دې دمه په میدان وردګ ولایت کې 1500 سیلاب ځپلو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ویشل شوې ده. دغه راز 2,000 کورنیو ته لومړني خوراکي توکي رسېدلي او د مسؤلینو پر وینا چې دا لړۍ به دوام لري.